بله ورځ یو چا سوال وکړو د یو عالم نه چې ما خوب لیدلی دی چې سپین ویښته زما د پوندې لاندې راختلي نو دا د یو څو علماو ګروپ ته مجموعه ده د پاکستان ګډ علما پکې دي نو زه هم په هغه مجموعه کې یم نو په هغوی کې یو دغه شیخ چې دی په دې تعبیر راویستو کې انتهایي تکړه دی دی تخصص دی نو د هغه ته دا سوال چا راولېږو چې شیخ صاحب که ته دې کې دا جواب راکړې ځکه چې هغه بل عالم و ځان له حیران کړم چې د خپې لاندې سپین ویښته راښته او کس په مخه معلومات کوي نو هغه دا وویې چې سپین ویښته عزت دی دا خو قرآن او حدیث دا خبره ثابت ده سپین ویښته عزت دی خو ویښته خو د پوندې لاندې نه راخیږي راخیږي او دلته سپین ویښته کوم ځای کې راښتي دي د پوندې لاندې دي نو دله به الله د داسې ځینې عزت ورکوي چې د ده په ګمان کې به نه راځي یعنې چا دا ګمان راته شي چې خپې لاندې به ویښته راوخیږي نه نو دقه شان دله به الله د داسې ځینې عزت ورکوي چې ده په ګمان کې به نه راځي نو دا ځان له یو علم دی او لا بعضو خو نن سبا تجارت جوړ کړی دی لایف بناسي په فیسبوک او په یوټیوب او خوبونه ورته خلک رالیږي او هغوی جوابونه ورکوي نو والله اعلم د دې معروف تعبیر هغه څه دی چې مړی کله اوبه غواړي یا دعا یا پرې چا حقوق دي او یا دا چې د ده دپاره څه صدقه وکړه چې څه خیر ده ته رسي